السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خو دې وکي سي ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل لپاره یو ډېرې ښایسته او خوندوره کیمره در وښیم. او دوستانو په دغه کیمره کې دوستانو تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې ډېرې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ او تاسو په دغه کیمره کې کولی شئ چې په خپل موبایل کې ډېر ښایسته تصویران واخلئ. دوستانو که چیرې تاسو په خپل موبایل کې ټیک ټاک استعمالوئ یا د هغه که تاسو غواړئ چې د فیسبوک ریلز لپاره یا د هغه که د سنیک ویډیو لپاره ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ او په هغه باندې ښایسته فلټر اپلای کړئ یا د هغه که چیرې تاسو غواړئ چې د فیسبوک لپاره ښایسته تصویران واخلئ، نو که چیرې تاسو غواړئ چې په هغو تصویرانو باندې ښایسته فلټران ولګوئ او خپل تصویران مې ښایسته کړئ، نو دوستانو دغه به تاسو څنګه کوئ. په دغه ویډیو کې به دوستانو زه تاسو ته یو داسې ښایسته او خوندوره کیمره درښیم چې باید دغه کیمره ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو په دغه کیمره کې بیا تاسو کولی شئ چې ډېرې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ او د هغه رقم ډېر ښایسته تصویران واخلئ. نو دوستانو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه یو سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې او په اول کمنټ کې درکړې ده. له هغه څخه تاسو ډېر په اسان طریقه سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستان تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم دوستانو ته تاسو ته دوه اپشنان درکوي. دوستانو یو لوګین ده، بل ساین اپ ده. که چیرې تاسو له مخه آی ډي جوړه کړې وي، تاسو به په لوګین بټن باندې کلیک وکړئ او که چیرې تاسو نوې جوړوئ، نو د هغه رقم دوستانو تاسو په ساین اپ باندې کلیک وکړئ. دوستانو زه په ساین اپ باندې کلیک کوم او د هغه رقم ګور دوستانو زه خپل نوم ورکوم. دلته ګور دوستانو زه خپل نوم ورکوم او د هغه رقم دوستانو تاسو هم خپله آی ډي جوړه کړئ. د هغه رقم ګور دوستانو ما کلیم خپل نوم ورکړئ او د هغه رقم ساین اپ اینډ اکسپټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. د هغه رقم دوستانو ته تاسو خپل ډیټ اف برت ورشئ. دوستان تاسو هر په ډیټ اف برت ورشئ، دوستان تاسو په هغه ډیټ اف برت ورشئ او د هغه رقم دوستان تاسو په اوکې بټن باندې بیا کلیک پسې وکړئ. ګور دوستانو زه په کنټینیو بټن باندې کلیک کوم او د هغه رقم دوستانو زه کنټینیو ووم. د هغه رقم دوستانو تاسو پاسورډ ورکړئ. نو ګور دوستانو ما دلته دغه پاسورډ ورکړئ او د هغه رقم دوستانو تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستانو تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ، دلته لوډینګ روان ده، دغه لوډینګ به پوره سي او د هغه رقم دوستانو دلته تاسو جیمیل راړوي. د هغه رقم دوستانو تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک پسې وکړئ او دوستانو دلته به تاسو خپل نمبر ورکړئ. نو ګور دوستانو زه راځم خپل نمبر ورکوم. کله چې دوستانو تاسو خپل نمبر ورکړئ، د هغه رقم دوستانو بیا بعد کې تاسو بیا کنټینیو ووایئ او د هغه رقم دوستانو تاسو نو کله چې ګور دوستانو تاسو کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ، تاسو به یو کوډ راسي، هغه کوډ به تاسو ورکړئ او د هغه رقم دوستانو تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستانو تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم دغه تاسو ته خلاصه سي. د هغه رقم ګور دوستانو دغه تاسو سکیپ کړئ، دلته به دوستانو تاسو په یس بټن باندې کلیک وکړئ او ټرن اون به وي. د هغه رقم دوستانو کوم پرمیشن تاسو څخه غواړي هغه ټوټل پر موبایل کیمره سوله. د هغه رقم ګور دوستانو په دې کې مختلف قسم افیکټسونه دي. که تاسو غواړئ چې هر افیکټس په خپل موبایل باندې ودروئ او په هغه کې تصویران جوړ کړئ یا د هغه رقم دوستانو په هغه کې ویډیوګانې جوړې کړئ، هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. دوستانو ډېر ښایسته او خوندور افیکټسونه پکې دي او په دې کې بیخي ښایسته ویډیوګانې او بیخي ښایسته تصویران تاسو اخیستلی شئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو ملاویږي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.